هر کس که به غیرت شو غیرت از پیشش کم شو برای دروازه روزی سرش بسته میشه. او دا وایي کاکا چې کوم څیزونه تاسو ته ډېر راوړل کېږي او کوم څیزونه ستاسو نه ډېر خرڅېږي راغلو کابل ښار ته دا بیا زاړه قالینونه یا فرشونه د نوي په بیه خرڅوئ کور سامان هم خرڅوو او موږ خپل هم جوړوو خپل هم خرڅوو څنګه د کور سامان مو راټول کړي او بیرته یې خرڅوئ بالکل بروزی نمیمانه. ما که در این حالت هستم که مرا خدا روزی میده. نوی مالوچ دی او نوی توشکی دی هغه چې دی زاړه دي په دې عمر کې کار کوي روزگار کوي غیرت لري آدم از بیچاره است میارن از خانه خود اینجا سودا میکنن. به غیرتی خوب نیست، غیرت بهترین چیز است. یا تعجب و حیرانونکې خبره ای دوی ځکه د هغوی د زوړ مال په خلک یې راوړي موږ اخلو بیا بېرته بل څه ولګي بېرته خرڅوي. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې په تاسو باندې هم د ژوند چارې په خیر روان اوسي او د ژوند زانګو په خوشحالۍ وزنګوي. قدرمنو لیدونکو، راغلو کابل ښار ته چې دلته د کابل ښار هغه ساحې ته راغلي یو چې دلته خصوصا او ډیری چې دي د کور سامانالات او د کور بیلابیلې مختلف سامانالات دلته خرڅېږي چې د ځینو دکاندارانو سره هم خبرې کوو او همدارنګه د مشتریانو سره هم خبرې لرو. تاسو له موږ سره پاتې شئ. تاسو ته ښه راغلاست. هرکلی کاکا جان دا ووایئ چې څنګه د کور سامان مو راټول کړي او بیرته یې خرڅوئ. د کور سامان راوړي خلک دلته موږ اخلو دلته بیرته خرڅوو. ښه ما ویل لکه چې ټول خپل د کور سامان مو راوړي دی. نه د خپل کور نه ده، د بل کور راوړي دلته خرڅوي موږ اخلو بیرته خرڅوو. یعنې نور کسان یې راوړي تاسو ته بیا تاسو یې بیرته خرڅوئ. د هغوی ورځې ځانګړې وي چې هغوی یې راوړي او که نه؟ والا د هغه خلک وایي که زموږ روزګار لږ هغه دی نو ژمی هم دی او پیسې نه لرو دغه شی خرڅوو که بل ډوډۍ موډۍ به. تاسو د څه وخت نه دغه کاروبار کوئ چې د کور سامانالات اخلئ او بیرته یې خرڅوئ؟ موږ د لاس کاله کېږي که دا کار د مخکې نه یعنې تاسو همدا کار کوئ؟ د مخکې نه. په کومو ورځو کې ستاسو ګټه ډېره والا اوس سیستم خو لږ فرق کړی ده، پخوا ښه و اوس لږ ضعیف شوي دي. تاسو نه ډېره مننه. خواهش کوم. اباد اوسئ. قدرمن لیدونکو، له نورو سره هم خبرې لرو، له موږ سره پاتې شئ. کاکا تاسو ته ښه راغلاست. هرکلی ورځني کاروبار کې څنګه یې؟ ژوندی اوسې خیر اوسې شکر دی الحمدلله. ژوند زندګي په خیر تېرېږي؟ الحمدلله ښه تېرېږي. دا وایي چې تاسو دلته د څه شي خرڅلاو لرئ؟ دغه شیان خرڅوو، دا زاړه شیان راځي مستعمل کورونه نه دا خلک راوړي موږ بېرته ترې اخلو بیرته خرڅوو. دا جوړ سامان راوړي تاسو د کورونو نه او که نه خراب راوړي تاسو یې جوړوئ بیرته یې خرڅوئ؟ نه دا جوړ سامان راوړي، بعضې خلک مستعمل راوړي خرڅوي، بعضې یو رقم انقل راوړي، بعضې بخاري راوړي، بعضې یا دا بخاري کې چې کوم راډ ماډي مادې بیا موږ بیرته مستري ته وړي جوړوي. ښه نو تاسو څنګه پوهېږئ چې دا جوړ ده نه ده؟ دا خو موږ چک لګوئ؟ هو لګوي. ښه ورځې په جریان کې څه جالب خاطرې سره مخ کېږئ؟ والا جالب خاطره نشته نو څه جالب ووایو درته. داسې شوي چې یو څوک تاسو ته ویلي وي چې دا وړم یا سبا ته یې پیسې راوړم یا پسته یو څو دقیقې او داسې شوي دي. وړی یې درنه؟ وړي دي داسې دي. هغه ورځ هم داسې ټیبل مو یو چا ته متر که متر ورته جوړ صفا ورته مې بند کړه بیرته په هغه کې دې خوا ته بل کس سره مصروف شوم هغه پیسې مې ویې وړله. هو بس نو دا جالب شو. او دا ووایئ کاکا چې کوم څیزونه تاسو ته ډېر راوړل کېږي او کوم څیزونه ستاسو نه ډېر خرڅېږي؟ والا چې یو شی لږ نوی صفا شی هغه ډېر خرڅېږي او چې لاس ته راشي. خلک بیا تاسو ته څه شي ډېر راوړي؟ همدا شیان راوړي نو کمپاله توشکه دغه نور شیان سامان ترموز. کاکا جان تاسو نه ډېره مننه. اباد اوسئ. کور ود. سلامونه جوړ بخیر. وعلیکم سلام، زنده باشی جان جون. خوشحاله اوسئ. کاکا تاسو یوازې پردې خرڅوئ او که نه د کور نور سامانالات هم خرڅوئ؟
والله داسې حساب دی چې د کور سامان هم خرڅوو او موږ خپل هم جوړوو خپل هم خرڅوو. ښه یعنې تاسو خپل هم پردې جوړوئ؟ خیاط جوړوي که نه کور کې؟ خیاط جوړوي. خیاط باندې جوړوي یعنې نوي هم خرڅوي او نور څه؟ نوی هم خرڅوو زاړه هم خرڅوو. ښه بیا دا نوي ډېر خرڅېږي او نه که زاړه؟ یاره اوس فی الحال متوسط دي، زاړه هم خرڅېږي نوی هم خرڅېږي خو دومره پیسې نشته چا سره چې دا نوی واخلي او زاړه ښه خرڅېږي. ستاسو څنګ سره دوکان هغه هم ستاسو ده؟ او د هغه هم زموږ ګاونډی ده خو نشته هغه نشته. ښه هغوی نشته دي. بېشک. د ورځې په جریان کې څه جالب خاطرې سره مخ شوې؟ یاره خاطرې خو بس خاطرې اوس دي چې هېڅ دسلاپونه نه کوي، همدغه خاطره ده زموږ. نه بس کېږي. کرار ناست دغه د چای د مو څکو خلاص بس دغه خاطره ده. چای څکل د ځان ته کور څکل نو بس ته کرار ناست دغسې ډېره مننه آباد اوسئ زنده کور ودان. سرکلی خیر په خیر ژوند زندگی په خیر تیریږي. شکر د فضل ته کوم څیز ارزان دغه ماته وښیه؟ هر څه پکې هر رقم ډیزاینونه مالونه شته دي ارزانه ټول ارزان دي او قیمتي شی نشته. نو څه شي وګورو؟ هر څه چې ګورې نه نوځي داخل ته وګورو. لاړ به شو داخل ته وبګورو. ښه دا چې نوي دي بیا هغه خو دا هم دغه نوي هم ډاکې کړي دي لکه ده کې دا پوښونه دي که نه نوي مالوچ دي او نوي توشکې دي او هغه چې دي زاړه دي زوړ مال دی دا هغه مو کورو څخه اخیستی او دا هغه نوی دی او دا زاړه دي صحیح ده یعنی نوي او زاړه ټول ګډوډ مو ایښې میکس. د ورځې په جریان کې څه جالب خاطرو سره مخ کېږئ؟ ډېرې جالبې خاطرې یو جالبه خو یې ووایه چې تاسو ورته ډېر خندلي اوسئ. لکه څه درته ووایي دلته زیاتره لکه زنانه راځي که نه هغوی وایي چې دا مثلا زاړه مالونه دي تاسې کورو څخه اخلئ په ارزانه خرڅوئ قیمت اگر که موږ ورته قیمت ووایو نو هغوی ډېرې رانیږي ځکه چې تاسو خو وایي زاړه مال باندې خرڅوئ موږ ورته چې دلته زاړه او نوي هم شته دي یو تعجب او حیرانوونکې خبره یې دوی ته ځکه د هغوی د زوړ مال په هغه باندې راغلي بازار ته راکت شوي بالکل مالونه خو نوي هر ډیزاینونه شته. بالکل ډېره زیاته مننه آباد اوسئ ژوندی کور ودان. جور بخیر. خیر بخیر. شما فارسی بگی؟ شکر فضل خداست. شما خوب هستین؟ بخیر. مننه خوشحال اوسئ. تاسو هم قالین او هم د کور نور سامانالات خرڅوئ دا څنګه؟ والا خو اینطور است که مردم از بیچاره از میارن از خانه خود اینجا سودا میکنن کسی جایی که میره از وطن که میرن باز میارن اینجا سودا میکنن با خاطر چیزی ندارن اونم را کرای رای خود میکنن میرن. بالکل دا قالینونه هم خلک راوړي دي کنه نوي دي؟ نه نوي دي اونم هم استعمال دي هم کونه دي. دا بیا زاړه قالینونه یا فرشونه د نوي په بیه خرڅوئ که؟ نه کوم هر یو بیل ده. هغه ارزان بیه دي دا ګران دي. د ځان په اړه ووایه څه شکل ویښتان مو پرېښی؟ تشکر. دا نقلي خو نه دي؟ نه اصلي ده. اصلي خپل ویښتان مو دي؟ نه والا اصلي ده. ښه یعنې خپل شوق مو ده چې ویښتان پرېږدئ. دیگه شوق دیگه میره دارد میگه چیز نیستم. از کدام ولایت هستی؟ پغمان. بسیار خوب. ډېره مننه آباد اوسئ. لږ ټوکې مو وکړه خفه شوي ونه اوسئ. جوړ په خیر کاکا خیر خوشحاله اوسئ څنګه د زندګي په خیر تیریږي؟ مننه آباد اوسئ. د کور سامانالات بېلابېل سامانالات دي مختلف سامانالات دي دا خلک تاسو ته راوړي او که نه خپل کور مو خلک یې راوړي موږ اخلو بیا بېرته بل څه ورځي بېرته خرڅوي. مختلف سامانالات دي تاسو سره کیمرې هم دي نو کیمرې جوړې دي که خرابې؟ نه جوړ هم دي خراب هم دي. ښه دا جوړې یا خرابې بیا تاسو په کوم قیمت اخلئ؟ په
مختلف قیمت اخلو یا 100-200 ګټې کې برته خرڅوي. ته چې سامانات راوړل کیږي داسې څه جالب پکې و چې ته ورته حیرانه شوې اوسې؟ ولا نو ستا خو بعضې شیان هر شی یعنې ډېر قیمتي څیز یو څوک تاسو ته راوړي خرڅوي تاسو حیران شوي اوسئ چې دا قیمتي څیز یو دا ډېر ښایسته څیز ولې دوی خرڅوي؟ خو نو ډېره خلک مجبور یي چې خرڅوي چې مجبور نه وي بیا سم شی بیا کله خرڅوي. اول مو وویل چې په پښتو نه پوهېږم پس ته پښتو مو شروع کړو هغه څنګه؟ مالدای نه چې شی راس که غلطه سي بیا نو ښه او دا چې پوه شوې چې زه خپله فارسي نه شم ویلی صحیح نو ومو ویل چې ځه د ورځې جریان کې څه جالبې خاطرې سره مخ شوي یاست؟ څنګه؟ جالب خاطرې سره نه یې مخ شوي. کاروبار مو څنګه روانه ده؟ شکر دی الله ذاتي دی. کوم ورځو کې ستاسو کار ښایي جمعه بازار کې جمعې ورځ که نه؟ والا دا خو بازار دی کله ورځ سم دی سم سودا دی سم بازار دی یو ورځ وینې چې بیخي تر ماخستانه پورې یو ور پنځه سلاخ نه کوي دا خامخا بازار دی. مننه آباد اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو. سلامت شئ تاسو هم کور ودان. وعلیکم السلام. خوب هستی بخیر؟ شکر فضل خدا. بخیر باشی. کاکا جان به این عمر زیاد خودتان باید در خانه شیشته باشی چرا کار میکنی؟ کار خوب برای مرد خدای پاک کار پیدا کرده که بله. کار کنه. بی غیرتی خوب نیست غیرت بهترین چیز است. بله بله. خب بازم بچه تان امی غیرت کنی؟ اصلا الحمدلله شکر برای خدا هستن. خب بازم من میایم یک دقیقه نمیده روز من تیر میشه نمازه کمدم ماجد میخوانم برادر گلبار میرم دیگه کی خانه دیگه در خانه که بیشی یا ناسه یا هر کدوم چه گفتاق میکنه همیگه از پیشت خفه میشه یا میزنیشم یا دیگه میکنه اینجا میایم باز خداوند کریم برادر گفت مرد که پیدا کرده دست داده پای داده چشم داده میگه عقل داده این برادر حرکت کتو اون خدا مهربان است یک چیزی برای بچگاه که من میشه تنخواه زیاد خونه داره که یک 10,000-5,000 داشته باشه اینجا شیشته ایم خدا روزی رسانه است. دکان از خودتان است؟ وای دکانه خود کپه است که کپه را میده خب یعنی امی سامان هر چیز از خودتان است؟ وای چقدر سامان است کلش 10,000 نمیشه. چی جور میکنید؟ چی مصروف بده؟ این رادیو است مادر جان. رادیو از جورش میکنه؟ وای را جور میکنه. بسیار خوب. بسیاری جوانان میگن نه کاکا که کار نیست روزگار نیست چی کنیم در خانه شیشتین؟ یک آدمی که حقیقت راستن برادر خدا باید نماز خدا بخونه بالکل بروزی نمیمانه. من که در این حالت هستم که مرا خدا روزی میده بوری چطور جوان نمیده بالکل بیاره مال ما کراچی میگردن بیار من مزدوری میکنم عمل میکنم در می حالت. یعنی بزرگ چی گفتنی داری که میگه کار نیست روزگار نیست؟ کی میگه که روزگار نیست کو برادر این جان پروردگار عالم است. هر کس که به غیرت چو غیرت از پیشش کم شو برای دروازه روزی سرش بسته میشه دیگه که به شیمش خدا میگیره. اگه کسی حرکت کنه غیرت داشته باشه خدا روزی رو برش مقرر میکنه و هیچ چوچو بیروزی نمیمانه. ما یک چوپان ورستیم حرکت میکنیم از خدای پاک روزی خدا میخوایم روزی الله برادر که خداوند بر ما بده بعضی برای دوزدی برای بعضی و از برای خدا مسلمان هستیم و شما گوینده کلمه شریف هستیم باید که حرکت کنیم خدا مهربان است در پس بگو شکر خدا الحمدلله شکر این مالی که مرا جان جور داده بچرین یک نعمت است. هر چقدر خانه بشینی اما قدر خستگی پیدا میشه. بسیار میگه در خانه که چیز دیگه برادر گل مریض میشی یا برادر گل بسیار خستگی برای آدم میشه. کاکا جان مردم از خانه خود سودا یا سامان خودانه میارین مفروشین بس شما میفروشی سردگاه مردم نه؟ بله. شما چیز خراب بود جورش میکنی. خراب باشه خود جور میکنیم که بسیار نباشه. هم میگین که در کنه فروشی بری به چیز سامان که میفروشین با قیمت نو مفروشینی راست است؟ نه گپ مشره جان ولی ما اینی رو با نو سودا میکنم یعنی این در پاکت است بله یه چیز است ما شما را عقلم داده چشمم داده خداوند کریم برادر که
اینی رو میفهمی که اون نوستابل هیچ کار نشده اینی رو میفهمی که یک کنه است برادر گفت این بایی کناره داره مادر جان اونو آنها خوی گاز است اونو جبه او بابای نو سودا میشه یک کنم پولیش از جیبش برادر جیبش ساکلی دستاره دیگه پا غلط میزنه مردم خب کاکا جان یک سوال دیگه هم خواهد کردم که در این عمر که شما پیسه کمایی میکنی کار میکنی این پیسه رو در خانواده با بچه میدی و فامیل از خودتان از فیل حالا نواسای ما شکر خب فامیل از خودم است نواسای ما میخوره باز خداوند کریم اون چیزی را که ما پیدا میکنم میگه امی کاری که با دست حلال با روزی حلال پیدا کردی او یک نعمت است که خدا برات مقرر کرده خدا مهربان است برادر گفت که آخرت ما خوب شود ما دیگه چی کنیم او کسی که دنیا داره یکی دلش بسیار کلان میباشه خداش کرد که دو دیگه شم بدن اوزم بدادش اون میگیره برادر گفت مسکین مظلوم بیچاره را برادر گفت خب و چون بده که دست خبر نشود اون که دلش تخت شد جواب میگه اول فهمیدی پول سوال میشه که پول از کجا پیدا کردی؟ در کدام درخت خرج کردی؟ اگر ما در صحیح خرج کرده باشیم خدا برای ما باغ و بستان در جنت میرم ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله بسیار زیاد تشکر کاکا جان که وقت به ما دادید تشکر چای خدا رو مدام زنده باشی عمرتان بسیار جان جور باشه قدرمنو لیدونکو د دې کاکا څخه مو واورېدل چې په کار مصروف و راغلو د فتني ورسره مو مرکه وکړو چې په کار باندې مصروف و د دې په عمر سره په کتو نو موږ هم حیرانه شولو ډېری ځوانان مو وایي چې کار نشته روزګار نشته موږ څنګه یو چیرته ولاړ شو کار وکړو نو وایي روزګار نشته کار نشته څنګه وکړو په کورونو کې پراته په کورونو کې خوبونه کوي د دې لپاره چې کار او روزګار نشته دا خبره یعنی د هغوی یو بهانه ده چې همداسې په بېروزګارۍ باندې عادت شوي دي قدرمن لیدونکو نننۍ خپرونه چې مو د کور زاړه سامانالاتو او یا هم د کور سامانالاتو د خرڅلاو ځای ته راغلي وو چې هم فامیلونه خپل د کور سامانالات خرڅول او یا هم نور فامیلونه راتله د دې ځای نه اخیستله تاسو په مرکه کې هم د ځوان سره زموږ مرکه واورېدل ومو هم د پاخه عمر لرونکو سره چې دوی په دې عمر کې کار کوي روزګار کوي غیرت لري دوی ته وایي باغیرته انسانان تر بیا چې نور خپرونو آماده کولو ته ځو تر هغه تاسو په پاک او لایزه رب سپارم هر چیرې چې یاست آباد اوسئ خوشحاله اوسئ د خپل مور او پلار قدر وکړئ ښه وختونه ښې چارې لویه لمومل